السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جړس افغان اتلان متحده عربي اماراتو ته روان سول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له رسېدو وروسته د بنګلادیش پر وړاندې 3 نړیوالې ورځنۍ او د 2 شل ورځې سیالۍ د چمتووالي په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. او بل خوندور په زړه پورې او ښه خبر، شهزاد محمدي له کلونو ځنډ وروسته بیرته له ملي لوبډلې کیمپ سره یوځای کیږي. شهزاد محمدي نن متحده عربي اماراتو ته روان سو. هلته به د ملي لوبډلې سره په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي او له کیمپ وروسته به د بنګلادیش پر وړاندې د 2 شل ورځو لوبو ته لوبډله غوره شي. شهزاد محمدي په کورنۍ کرکټ کې له ښه ځلېدو وروسته د کرکټ بورډ پام راګرځولی دی. نوموړی د ملي لوبډلې د کیمپ برخه سو. او بل رپورټونه وایي د نړیوال جام د رسمي مهالوېش له خپرېدو مخکې د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته د ځان په ګټه ځینې غوښتنې سپارلې دي. پاکستان د افغانستان او هندوستان لوبډلو سره د لوبو پر څرنګوالي خوښ نه برېښي. داسې فکر کوي چې هندوستان په لوی لاس د راتلونکي نړیوال جام د دوی لوبې په سختو لوبغاړو کې ترتیب کړي دي. او بل حمید حسن وایي د بنګلادیش پر وړاندې د روانې لوبلړۍ تر شروع پورې موږ کافي وخت لرو، نو موږ کولی شو چې خپل لوبډله له اخر ډوله چمتو کړو او د کوربه لوبډلې په خلاف میدان ته کښته سو. حمید حسن وایي د کوچ په صفت بشپړه کوشش کوم، خپل مسؤلیت ته ژمن یم او خپله لوبډله باندې ډېر باوري یم چې زموږ لارښوونې 100% عملي کړي او په میدان کې به غوره پایله هم ولري چې تاسو به ټول شاهدان یاست. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه سوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.